ژوند له هر څه خوږ دی خو بېوزلي او بې سرپرستي هغه څه ده چې لا ژوند یې ډېری کسان نه هیلې کړي. خوست کې سلګونه مېرمنو د افغان ځواکونو په لیکو کې خپل اولادونه او خاوندان له لاسه ورکړي او ژوند یې تریخ روان دی. دلته یوه سپین سرې مېرمن د خپل شهید شوي زوی د ژوند ترخه کیسه میلمه راډیو ته کوي. اوس یې پوښتنه ورته پرون وویل چې ما ترجمې وکړه د لاس لیکلي څوک یې چې جملې ته وکړه څوک دی چې لطفې ته وکړه نو دی چې پلور مې مړ دی نو تاسې جملې څه کوئ چې تاسې جملې غواړئ نو تاسې خو پلور مړ دی نو ته مو پر درې شپه وژړل اوس به د ځمکې سر مطویږي یو څه به تاسې به دا زړه خوږېږي چې دندوز ته وپلور یم نو ودای غټ یم دغه سړی دا وایي چې ماشومان تر اوسه شهید شوي پلار ته سترګې دي چې ګوند د اختر له شیانو سره یو ځای به کور ته ورشي لکه چې د پلار له مرګه نه دی خبر. نه پولاده کمانډو وکړه دوی پولایګسیس کې وکړه نوره یې په شندن کې وکړه په سزا هغه چې ویې کړه چې دغه سړی تام شوی چې کور ته به نور شم کور ته مسلي ورک شو ولګللو چې دا کور ته راغی یا لور نو څه کنده بیخ کېږي که څه نو بیخ پرته وي د هغه لیونونو راغلی و ببرګل ته خاک سېدلی د جګړو وژنو دا یوه کوچنۍ نمونه وه خو میلیونونه داسې مېرمنې شته چې لا دې هم بدتر ژوند لري او په حکومت کې د فساد او غلا او چې د مړه اولادونو حقوق هم تر ستوني تېر کړي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.